رحمان بابا وایي زړه مې هسې رنګ بیمار دی ستا له درده چې د مرګ په انتظار دی ستا له درده. رحمان بابا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مخاطب شي او عرض کوي چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په تا دومره مین یم چې ستا په مینه کې زما زړه ناجوړه شوی دی او داسې ناجوړه شوی دی چې اوس زه د مرګ په انتظار یم چې مرګ به کله راځي. زه یو څه چې لا خلکو ته نظر کم همواړه گرفتار دی ستا له درده او زه یوازې څه چې چاته هم ګورم نو هر څوک ستا په مینه کې گرفتار دی. خو دا خبره د رحمان بابا د هغه ښه ګمان دی په هر چا باندې، ولې چې رحمان بابا په خپله مین دی د الله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې، نو د هغه دا خیال دی چې چا هم کلمه ویلې ده دا ټول عاشقان دي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. خو داسې نه ده، په الله او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین ډېر لږ خلق دی په لکاو کې چرته یو تن موندي شي او د هغوی پسې به هم په میلیونو او په سوونو میلیونو سفر کې الو به مومي. بلبلانو د ګل حسن بهانه کو په چمن کې چغار دی ستا له درده، او دا بلبلان چې په چمن کې چغار کوي نغمې وایي او فریادونه کوي، نو دا د ګل د حسن په وجه نه چې د ګل ښایست په وجه باندې دی چغار کوي، بلکې دی د ګل د ښایست دی اسې بهانه دی، حقیقت کې دی ستا په مینه باندې یعنی ستا په عشق کې دی فریاد کوي. او دې ته وایي مینه بالواسطه، لکه مجنون هم مینو. نو مجنون خو په لیلا مینو، حقیقت کې لیلا چا ښایسته کړې وه؟ مجنون ته د الله ښایسته کړې وه، خپل نوري پکې ایښی. نو مجنون په الله مینو خو بالواسطه، پیغمبران بلا واسطه مینی، د الله ډیر ولیان بلا واسطه مینی په الله باندې. دلته کې بلبل په ګل مین دی، دا مینه د ګل سره نه ده، دا د ګل د خالق سره مینه ده. دا سرود چې نرم نرم ویل کاندي فریادي ځینې هرتار دی ستا له درده، یو سرندی یو ستاري ربابي د دې د تارونه چې دي دا چې د نرم نرم ویل کوي، نرم نرم خوږ خوږ आवाज د دین راوزي، نو دا ستا په عشق کې د دې د تارونه ښایسته وینا کوي، خوږه وینا کوي او غمجنه وینا کوي. لکه غني خان چې وایي کران چې فولاد د مینې مستې اوبه واخلي نو حیران او پریشان تار د ستار شي. کو سرود په چا خوږ لګي نو دا خوږوالی د عشق له برکته دی چې د چا په زړه کې د الله او د الله د رسول مینوي صلی الله علیه وسلم، هغه باندې به د سرود आवाज خوږ لګي. که نه نو څاروی دی، تاسو وګورئ سنډه ته سرود وهل دي که نه، نو سنډه ته سرود وهي هغه باندې اړو اثر نه کوي. وجه څه ده؟ دا انسان نه، د په زړه کې مینه نشته. داسې په انسانانو کې هم ډېر حیوان صفته خلقي چې په هغوی باندې ټپه سندره او سرود اثر نه کوي. ولې؟ د هغوی د مادې سره مینه او د الله او د الله د پیغمبر سره مینه نه. دا مجلس چې د سرود په आवाज مست شو اورېدلی گفتار دی ستا له درده، او څوک چې هم دا مجلس اوري او دی مست شول د سرود په اورېدو باندې، نو دا ستا د مینې ستا د عشق هغه خبرې دی واورېدلې. یعنی سرود څه دی؟ رباب څه دی؟ مړ ګډورې او د توت وچه تنه ده، خو چې سوز د ادم راشي هله هنګ وکړي رباب غني خان وایي دی هنګ ولې وکړي؟ دی دا خوږوالی ولې را پرېږدي؟ دا خوږوالی دی چاته را پرېږدي؟ هغه چاته را پرېږدي د چا په زړه کې چې مینه وي. نو دته چې رباب وهې د زړه د مینې هغه انګار تازه شي، نو دا د رباب د اواز پې خوږ ولګي، هنګ پې خوږ ولګي. نو دلته کې رحمان بابا هم دغه خبره کوي چې دا مجلس چې د سرود په اواز مست شو اورېدلی یې گفتار دی ستا له درده. د دې یو سرود د دې یو تار نه چې دا سرود راوځي نو دا ستا د مینې आवाज دی. د الله د انسان سره مینه کوي چې په آلات موسیقي کې ورته خوږوالی کېښودو او بیا په انسان باندې دا یو نعمت دی چې په ده باندې د آلات موسیقي आवाज خوږ ولګي. و هر لور ته چې د زړه په غوږو زیر شم د ویشتلو انګهار دی ستا له درده. پروفیسر اسیر منګل صاحب لیکي چې انګهار زبیرګو ته ویلی شي، زویرګي چې ورته وایي که نه. نو رحمان بابا وایي چې کم طرف ته زه غوږ کېدمه نو ستا په عشق کې چې کوم عاشقان دي
هغوی زویرګي کوي، فریادونه کوي. زه چې وکم شین لوګی مې له خولې خیږي، زه چې آه کړم شین لوګی مې له خولې خیږي، په ګوګل کې مې انګار دی ستا له درده. او رحمان بابا وایي چې زه آه وکم نو زما د خولې نه شین لوګی وخیږي. دا ولې؟ ځکه چې زما په زړه کې ستا د مینې انګار پروت دی. نو چې کله آه وکم هغه آه تک شین لوګی شي. نشته څوک چې د زړه حال ورته ښکاره کم، هر یو یار لما ویزار دی ستا له درده. او ستا د درد زه داسې کړی یم چې چاته د زړه د درد هغه حال هم نشم ویلی، ځکه چې هر سړی زما نه تښتي ستا په مینه کې. چې هیڅ حال د ګنډون نه معلومیږي، زړه مې هسې رنګ افګار دی ستا له درده. افګار زخم ته ویل شي، زخمي ته. نو رحمان بابا دا وایي چې زما زړه داسې زخمی شوی دی ستا په مینه کې چې اوسې څوک جراح یا ډاکټر چې دی هغه ګنډلی نه شي، هغه یې پیوند کولی نه شي. داسې زما دا زړه سری شوی دی. د رحمان نارې به څوک اوري دلبره، هغه څوک دی چې وزګار دی ستا له درده. او رحمان بابا وایي چې زما نارې، زما فریادونه به څوک اوري ای زما دلبره. هر څوک ستا په مینه کې گرفتار دی او هر سړی ستا د مینې نه وزګار نه دی. نو زه چاته لکه نارې وکم؟ دا د رحمان بابا کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړي.